دا هغه ورځ وه کله چې یو ډېر ویرونکی قدرتي عذاب راتلونکی و او د دې عذاب نښانه یو داسې ښار و د کوم خلکو چې خپل ځانونه خدایان ګڼل. په جزیره باندې جوړ شوی دا ښار او په هغې کې موجود د انسانانو تمدن په دې ورځ تباه کېدلو. نه یوازې په دې کې موجودې ماڼۍ بلکې له دې ټولې جزیرې سره دلته ټول اوسېدونکي خلک د یوې داسې تباهۍ ښکار جوړ شوي وو چې په کومه کې یې نوم او نښان هم ورک شو. 11,000 کاله وړاندې د غټول تمدن یوې خطرناکې سونامي ختم کړی و او هغه هم یوازې په یوه شپه کې. دا کیسه د انسانانو د یوه داسې تمدن په اړه ده کوم چې نن موږ د اټلانټیس په نوم پیژنو. د اټلانټیس دا حیرانونکې کیسه د پخواني یونان یوه فیلسوف له نن څخه 2000 کاله وړاندې لیکلې وه او د دې فیلسوف نوم پلیټو و. پلیټو د اټلانټیس په باره کې لیکلی و چې د دې ځای خلکو خپل ځانونه خدایان ګڼل، له هغوی سره غیر معمولي طاقتونه ورسره وو او دا خلک چې په کومه جزیره کې اوسېدل هلته سره زر او زیورات په زیات مقدار پیدا کېدل. پلیټو په خپل کتاب کې دا هم لیکلی وو چې د اټلانټیس خلک ډېر عیاش هم وو او له خپلو طاقتونو څخه به یې غلطه استفاده هم کوله. له همدې امله په دوی باندې یو داسې قدرتي عذاب راغی چې له نړۍ څخه یې د هغوی نوم او نښان هم ورک کړو. 2000 کاله وړاندې د اټلانټیس په باره کې لیکل شوې دا کیسه نن یوه تاریخي معما جوړه شوې ده. څنګه چې په تاریخ کې ځینې داسې ښارونه موجود وو کوم چې اوس تر سمندر لاندې دي. له همدې امله ډیری خلک په سمندر کې د اټلانټیس په ډوبېدو پوره باوري دي. لیکن پوښتنه دا ده چې که دومره لوی ښار او مکمل تمدن په یوه شپه کې ورک شو نو دا آخر لاړو چیرې؟ په نړۍ کې هغه ځای کوم و چیرته چې د اټلانټیس خلک اوسېدل او د مصر د اهرامونو له جوړېدو څخه 9,500 کاله وړاندې د دې ځای اوسېدونکو انسانانو سره آخر څه و کوم چې تر نن پورې یادېږي؟ دا هغه سوالونه دي د کومو د ځواب په لټولو کې چې لرغون پوهان، ساینس پوهان او څېړونکي له 1300 پیړیو راهیسې کوشش کوي. لیکن دا ځل چې ساینس د سمندر په داخل کې کوم ثبوتونه پیدا کړي دي د هغو په لیدو سره به دا ویل غلط نه وي چې شاید تر 11,000 کلونو وروسته موږ د اټلانټیس د ډوب شوي ښار پیدا کېدو ته ډېر نږدې شوي یو. د انفارمیټیو پښتون چینل ویډیوګانو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. لیدونکو په سمندر کې د غرق شوو رازداره ښارونو په طرف هر څوک که ونه غواړي بیا هم متوجه کیږي او په ځانګړي ډول هغه ښارونه چې په اړه یې هیڅ معلومات نه وي موجود. د دغه رازداره ښارونو په سر کې چې کوم نوم راځي هغه د اټلانټیس دی. په سمندر کې د اټلانټیس د لټولو لپاره کارپوهانو ډېرې هڅې کړي. له هغو څخه یوه هڅه د جاپان یوې ریموټ جزیرې ته نږدې شوې وه کومه چې د یوناګوني په نوم پیژندل کیږي. دلته د موجود سمندر اوبه نه یوازې ډارونکي دي بلکې له دې ځای څخه اکثره طوفانونه هم بهر کیږي. له دې سره سره دلته د اوبو په داخل کې د سیټکسري شارک ماهیانو ټولۍ هم لیدل شوي. څنګه چې د سمندر په دغه خطرناکه برخه کې لامبو وهل د ژورو سمندري لامبو وهونکو لپاره یو لوی ګواښ دی، په همدې سبب د ډېر وخت لپاره دا ځای د کارپوهانو له سترګو څخه پټ پاتې شوی و. کې هچایرو اراټاکي هغه لامبوزن دی کوم چې د خپل ځان په اړه له فکر کولو بغیر یې یوناګوني ته د لامبو لپاره ورټوپ کړ. دغه لامبوزن ویل چې کله زه د اوبو منځ ته لاړم نو د دې ځای اوبه بالکل شفافې او پاکې وې او ما د سمندر په تل کې یو عجیب و غریب جوړښت ولید. اول خو اراټاکي فکر وکړ چې دا د ډبرو یو عادي غر دی، لیکن د شک هغه وخت په یقین بدل شو کله چې د غر په څیر شکل باندې جوړې شوي پوړۍ ولیدې. دا لامبوزن په دې نه پوهېده چې که دا چیرې د طبیعي ډبرو غر وي نو په دې کې پوړۍ څنګه جوړې شوي. لیکن کله چې اراټاکي د دې جوړښت د ازمویلو لپاره نوره هم ښکته لاړ نو کوم څه چې د ولیدل په هغو باندې ورته باور کول ډېر سخت وو. دا مکمل جوړښت د فوټبال د شپږو میدانونو په اندازه غټ او لوړوالی یې د 8 بلډینګونو په اندازه و.
د دغه عجیب و غریب جوړښت له تل څخه نیولي تر سر پورې پوړۍ جوړې شوې وې او په حیرانونکې توګه د دې جوړښت په هر طرف کې یو شان ډیزاین کار شوی و. د دې ټولو شیانو تر لیدلو وروسته یوه خبره معلومه شوه چې د سمندر په تل کې دا عجیب جوړښت په قدرتي ډول نه بلکې انسانانو جوړ کړی. لیکن دا په اصل کې څه دي؟ کله چې کارپوهان د دې عجیب جوړښت په اړه خبر شول نو هغوی په دې نظر وو چې یوازې د لامبو وهلو له لارې موږ د دې جوړښت په اړه زیات معلومات نشو حاصلولی، نو لهذا اوس د ټیکنالوژۍ د استعمالولو وخت وو. کارپوهانو فیصله وکړه چې د عصري سونار ټیکنالوژۍ په کارولو سره د یونګونی جزیرې شاوخوا سمندر باید سکین کړل شي. سونار یوه داسې آله ده کومه چې هر کله اوبو ته واچول شي نو د اوازونو یو خاص ډول څپې خپروي. دا صوتي څپې د سمندر په داخل کې له مختلفو شیانو سره تر ټکر کېدو وروسته انعکاس کوي او بیا یو ریسیور دغه انعکاس شوي څپې رانیسي او د کمپیوټر په ذریعه د هغې یو 3D شکل جوړوي. د سونار سکینینګ ټیم د یونګونی جزیرې ته راورسېده او هغوی هلته د سمندر د تل مکمل سکین ترسره کړ. کله چې د سکین 3D ماډل جوړ شو نو ټول حقیقت رابرسېره شو. زرګونه کلونه وروسته د دې عجیبه جوړښت نقشه د لومړي ځل لپاره په دې 3D ماډل کې ښودل کېدله او هغه څه چې لیدل کېدل په هغو باندې باور کول ډیر سخت وو. دا یو لوی الیشان ډیر ښایسته او شانداره محل وو. دغه په زړه پورې پلټنې د ټولې نړۍ لرغون پوهان، ځمکه پوهان او ساینس پوهان حیران کړي وو. هر څوک د دې جوړښت د لیدو لپاره یونګونی جزیرې ته تلل، په کومو کې چې یو بوډا ځمکه پیژندونکی پروفیسور ماساکی کیمورا هم و. پروفیسور کیمورا چې کله دا جوړښت ولید نو هغه وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د انسانانو لخوا جوړ شوی جوړښت دی، ځکه چې په دې کې ځینې داسې ځانګړنې هم وې له کومو نه چې دا معلومې ده چې زرګونه کلونه وړاندې کله چې دا جوړښت له اوبو څخه د باندې و نو دا د کوم ناپېژانده تمدن په استعمال کې و. دغه جوړښت ته د ننورتګ لپاره یو تونل هم جوړ شوی کوم چې شاید د دې اصلي دروازه وي. دغه دروازې او پوړیو ته د ورتګ یوه سمه لاره جوړه شوې وه. دا پوړی د دې جوړښت تر سر پورې رسیدلې وې او په سر یې بالکل هوار چتونه جوړ شوي وو. له دغو څخه په تر ټولو لومړني چت باندې یو داسې شی هم و له کوم نه چې دا معلومیږي چې دلته اوسیدونکو خلکو زرګونه کلونه وړاندې هم ډیر عصري فکر درلود. دلته یو درېزولي شکله ډنډ جوړ شوی و چیرته چې د پروفیسور کیمورا په نظر تر لمبېدو وروسته خلک دلته په چت باندې لمر ته کېناستل. دغه چتونه دومره لوی دي چې دلته په زرګونه خلک په یو وخت کې درېدلی شي. د یونګونی ترڅنګ په سمندر کې پروت دا جوړښت چې په کوم کې د ننتګ دروازه هم وه، د پښو لاره او پوړۍ هم جوړې شوې وې او له چتونو سره سره یو ډنډ هم جوړ شوی و. دغه ټولو شیانو پروفیسور کیمورا ته دا نشانه ورکوله چې دا جوړښت په کوم دور کې دلته د اوسیدونکي ټولنې ماڼۍ وه، لیکن د خپلې دغه نظریې ثابتولو لپاره ځینې ثبوتونو ته اړتیا وه، له کومو څخه چې په کوم دور کې دلته د انسانانو اوسیدل معلوم شي. د دې لپاره هغوی یو ځل بیا د اوبو لاندې د جوړښت معاینه وکړه او ځینې نمونې یې هم راټولې کړې. په دغه نمونو کې خو ډیر څه پیدا نشول، لیکن یو څه داسې وو چې په رښتیا هم ډیر عجیب ښکاره کېدل. له دې ځای څخه په پیدا شوي یوه ډبره باندې د کراس ترش شوي علامه او دوه سوري هم جوړ شوي وو. پروفیسور کیمورا په دې باور دی چې شاید خلکو دا په خپلو ګوتو کې نیوله او شاید په هغه دور کې یو ځانګړی مقصد درلوده. له لیدو څخه داسې ښکاري چې دا جوړښت له ډبرو څخه جوړ شوی، لیکن له مفصلو څېړنو څخه معلومه شوه چې دا له وړو وړو ډبرو څخه نه بلکې دا یوه ډیره لویه تیږه ده، یعنې د یوې لویې تیږې په تراش کولو سره یې له هغې څخه د ماڼۍ په څېر ډیزاین جوړ کړی. له دې څخه د پیدا شوو آثارو له کاربن ډیټینګ څخه معلومه شوه چې دا نمونې 10,000 کاله لرغونې دي، یعنې 10,000 کاله وړاندې دا ځای له اوبو څخه بهر و او دلته د انسانانو یوه داسې ټولنه اوسېدله د کومې چې اوس نوم او نښان هم نشته. لیکن آیا دا جوړښت د پلیټو لخوا ویل شوی 11,000 کاله پخوانی اټلانټیس دی یا هم له دې ځای څخه زرګونه میله لرې د یونان د یوې جزیرې ترڅنګ د
سمندر لاندې پیدا شوی یو مکمل ښار د دې په اړه تر اوسه هیڅوک نه دی خبر. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.